وګورئ دغه خېټه یې پړسېدلې ده. دغه ماشوم وګورئ. دغه د 12 ورځې وشو چې ډک امتیاز یې نه کړي. ډاکټر وس نه لرو چې ویسو او پلار یې لیونی دی. 15 ورځو پاسه مړ شوی دی. دا 20 ورځې مې شېدلې وریجې خوړې، دا 3 ورځې نهار نه ناست یو. دغه د 12 ورځې وشو چې ډک امتیاز یې نه کړي. ډاکټر وس نه لرو چې ویسو او 15 جنکو پاسه مړ شوی. پلار یې لیونی، څوک یو شی راکړه څوک بل شی راکړه. 20 ورځې وشو چې شېدلې وریجې مې خوړې، دا 3 ورځې نهار نه ناست یو. هیڅ وس نه لرو. دغسې هډوکي هډوکي پړسېدلی، ټوله شپه په کانګو تېره کړه. هېڅ وس هم نه لرو. چا موږ ته لږ مرسته او کومک وکړو، دوی سره دې الله وکړو. خدای مغه دنیا ښایسته کړو. همدا څو ورځې کېږي آپ داسې نه دی مات کړی؟ 12 ورځې وشو چې ډک امتیاز یې نه کړي. ټوله شپه بېګا په کانګو تېره کړه. اوس دلته مې نیولی او زورو کې دی. نو ډاکټرانو څه ډاکټر له پاخه ډاکټر وس نه لرو. داسې 2-3 سورپورې ویسو، لږ شی ورله ورکړه بس ښه شي. او نور بس پوخ ډاکټر له وس نه لرو چې دا موږ ورله ویسو. پلار یې لیونی دی، ځاناګانې دی. هېڅ شته هم نه خبر، بس په غرو پر هغو ګرځي. او دا 3 ورځې مې ټول نهار یم نورې مور او بچو سره تېرې کړې. او دا ټوله شپه بېګا په تکلیف کې او کانګ او دغه څو بچي دي؟ 15 جنکۍ او دغه یو وړکی دی. خدای ته 15 جنکیانو بعد دا یو پیدا شوی دی. 15 جنکو پاس هم دغه کې یو وړکی دی. او دا 2 کالو وصیت دی. ډاکټر ته وړی دی؟ نه نه دی وړی. ډاکټر له سره دا ډېر ښودلی هم نه دی؟ نه اول یو پیرم راوړی و، ورته بل چا روپۍ راکړې راوړی م و. څه ویلې ډاکټرانو؟ چې دا عملیات لګي او عملیات وسه نشته. هېڅ شي وسه عملیات باندې څونه مصرف دی؟ بس خدای به تر خبرې به دغسې راته ووایي معاینه یې وله وکړه. قدرمندو دغه ماشوم د اچین ولسوالۍ نه چې یعنې ډېره لاره ده، 4-15 ساعته لاره ده. اچین ولسوالۍ نه جلال آباد ښار زما دفتر ته راغلي دي چې دغه ماشوم دغه خېټه پړسېدلی ده. تاسو خپله په ژوندي بڼه ګورئ. او خورکۍ وایي د عملیات او درملنې پیسې راسره نشته چې د دغې درملنه وکړم. نو قدرمندو دیو زما دفتر ته راغلي وو چې زموږ یو ویډیو جوړه کړه، زموږ یو خپرونه خپره کړه چې څوک موږ سره مرسته وکړي د دغې ماشوم درملنه وکړو. زه به درته یو 100 روپۍ اوس درکومه. دغه پیسې ته واخله، دا کوم ډاکټر ته یوسه چې اوس ډاکټران څه وایي چې څنګه نوره مرسته راغله نور انشاءالله د اپریشن به موږ بندوبست وکړو. اوس دغه واخله چې زما دفتر ته راغلی او دغه په کوم ډاکټر ته دا وښیوه. صحیح ده؟ نور قدرمندو یو 100 روپۍ ما ورکړلي چې فلحال دغه کوم ډاکټر ته یوسي، ورځي آرام شي. نور هیله کوم چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړئ چې د دغې ماشوم درملنه وکړو. قدرمندو د دغې ماشوم ژوند وژغورئ. وایي 12 ورځې کېږي ډکې امتیاز یې نه دي کړي، کانګو تېره کړي. ښه نور قدرمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته درېږو. الله حافظ.